ډیرو درنو خوږو کتونکو زموږ د خپرونو خوږو مینوالو تبسم افغاني ستاسو په خدمت کې هم او په خپله دې خپرونه کې تاسو ته ستړي مه شئ وایم. خوږو کتونکو زه نن په دې خپرونه کې د پړه چنار نه د 2 میلو په فاصلې باندې د احمدزیو په مقام دې تاریخي ځای کې موجود یم. پخوا دلته یوه کیلا تعمیر کړی شوې وه. زه غواړم چې د دې په هکله تاسو ته لنډ معلومات درکړم او تاسو د خپرونه تر اخره پورې راسره وګورئ. د پړه چنار نه د 2 میلو په فاصله باندې د احمدزی په مقام دا کلا په 1848 کې سردار محمد اعظم خان تعمیر کړې وه چې په وړومبي ځل د کورمې او د خوست ګورنر ټاکلی شوی و. له دې وړاندې به د دې ځای ټولې چارې نیغ په نیغه له کابله ترسره کېدې. سردار محمد اعظم خان د امیر دوست محمد خان زوی او د امیر شیر علي خان ورور و. د دوی مور د شلوزان د بنګخ قبیلې سره تعلق لرلو او دوی په خپله هم د عملکوټ د بنګخو یوې کورنۍ نه واده کړی و. دوی د 1848 نه د 1844 پورې دلته ګورنر و. دوی به په همدې کلا کې اوسېدو. په دې موده کې د دوی پلار امیر دوست محمد خان د افغانستان امیر و. د پلار د وفات نه پس د دوی ورور امیر شیر علي خان د افغانستان امیر شو. ولی دوی د هغوی امارت منلو ته غاړه کې نه ښوده او د خپل امارت ترلاسه کولو هڅې شروع کړې او له دې ځایه لاړو. د دوی نه پس پرله پسې دلته ډیر ګورنران راغلل او بیا لرې کړی شول. خو اخرنی ګورنر په 1872 کې محمد زمان خان برګزی وټاکلی شو چې په زمو سردار باندې هم یادیږي چې یو کال پورې دلته ګورنر و. په 1888 کې لاړو. د کورنو جنگونو له وجې دلته بل ګورنر را نغلو. د دې نه پس انګریزانو ته موقع په لاس ورغله او د کورمې دا سیمه یې په خپله ولکه کې واخیسته. خوږو کتونکو همدې سره زموږ دا خپرونه سر ته ورسېده. زه تبسم افغاني په دې هیله اجازت غواړم چې موږ هم د خپل تاریخ د خپلو تاریخي ځایونو او د خپلو تاریخي څیزونو په ارزښت باندې او خوندیتوب باندې پوه شو. تر بلې خپرونې پورې اجازت غواړم. د خدای په امان.